نن مردان پرسلب ته DPO مردان ډاکټر زاهد دوره وکړه. د مردان پرسلب سینه صحافیانو DPO ډاکټر زاهد ته پرسلب ته پراتلو هرکلي وویل. د هغې نه بعد DPO مردان ډاکټر زاهد میډیا نمایندګانو ته صدا رنګ وویل. زه به دا ایکسپیکټ کوم چې څنګه تاسو ما نه مخکې سجاد صاحب سره تاسو ډېر زبردست او تاسو کې میجورټي چې کوم مشران دي د هغې ما ډېر تعریف اورېدلی ډېر پوزیټیو خلک دي ډېر ښه خلک دي او ډېر ښه ارګنایزیشن سره د هغې تعلق دی. نو زه به په هغه کې امید لرم چې څنګه موږ یو ښه کوارډینیشن دی یو ښه چې یو بل سره کوم کوآپریشن و هغه به انشاءالله جاري وي چې څنګه مخکې اوس به هم جاري وي. او تاسو چې څنګه د پولیس والا ښه کارونه چې دي خلکو ته هغه کړي دي داسې زموږ نه به غلطیان هم کېږي. نو هغه غلطیانو چې دی که چېرته کوم ځای کې وي نو هغه سرنوي دپاره د هغه نشاندهي دپاره دا د پریس یو پوزیټیو رول دی هغه به هم زه اپریشیټ کوم هغه به هم تاسو چې مونږ ته ښایي نو هغې باندې به انشاءالله مونږ ایکشن عملي. تاسو د SHO د نوره خبره وکړه نو هغه کې به هم انشاءالله ما یو خپله پالیسي به وي هغې کې به مونږ کوشش کوو چې ینګ کسانو ته انرجیټک کسانو ته کلین کسانو ته مونږ موقع ورکړو او کوشش به دغه وي چې موږ هغه ټایپ پولیس وکړو هغه ټایپ خلکو سره وکړو چې کوم موږ خپل ځان لپاره